زه تپوس لوم ورغلې ویل دلته څه راغلي ما ویل تا هم را بللې دی ویل اوس مې خیال ته راغلي ما ویل لږه راښکاره شه ویلې نه وځم دورنه زه بهر ورته ولاړم دا ولاړه واده ننه دا ولاړه واده ننه د تنبې شاته وپټه په چل چل کړه کاتنه یا زه بهر ورته ولاړم دا ولاړه واده ننه دا ولاړه واده ننه س عجب شان منزلو تور شپه چوپ چوپ ته چوپتیا وا س نری نری هوا وا د سپوږمۍ سپینا رڼا وا زه د یارې رپېدمه رپېده دا د ساړه زه بهر ورته ولاړم دا ولاړه واده ننه یا مخوکي مړه زړه دې رانه ویستو دې دې ووایم که عشقي ډوب ډوب خو ته مې چې اوس زړه دې رانه ویستو غونډه سندرې چې دې خلل دا دومره غټه غمجبه ونه لیده چې دلته رالم خوا کې دې کېناستم زه په عشق کې دومره ډوب یم که نه زه پکې دا پوره دنیا نه وینم ته به پکې تا به پکې څه وینم ښه بس زه درنه لاړم چېرته چې کښېنه ته خو اوس رالې ته کښېنه مړه چې ته ډوبې په عشق کې هسې له ما هم ځان سره پکې ډوب کې نه مړه تا پکې چېرته ډوبوم عشق کې خو زه ډوبېم ته څنګه ډوبېږې پکې تا ته یاره غمجبې تا ته صرف د زړه حال ویم ته مې صرف جګري یارې نور چاته ویم نه راز خبره ده که نه ځکه ته به چاته نه وی ګوره نه ولې په ما دې دومره اعتبار نشته ته ولې نشته ته خو زما زړه ته دومره نږدې لکه دې جب کې چې څوک زرګون کېږي ها ته ووایه یاره دغه ملک نور نه ده کوم یو ملک زونډې ګل ملک دا څه وی ولې هغه خبر یې هغې نوم زونډی ګل د هغه خلک الټه ځوړندوي نو څه وشول کینګ نو ته دې خپل شکل ته ګوره او بیا د زونډی ګل لور ته ګوره ولې زونډي نه دومره یېرېږې ته زما نوم خواصې کینګ نه دی زه په دې نړۍ کې مشهوره څېره ده زما ګوره زه چې چېرته ځم که نه نو دا خلک هغه ځای پرېږدي چې تښتي ستا نوم کینګ ده او د دا یو هغې نوم هم زونډی ګل ده هغې الټه ډېر کسان ځوړند کړي دي مړه کېنه سړیه ما دومره خلک غلولي دي دا ملک چې نو ته دې دا خپله شکل دا د زونډی ګل لور سره برابر یې نو څه وشوم ما کې څه کمې ده ظالمه دومره ښایسته شکل ته ودرېږه و ته ظالم بچیه ښه تا ته زه بدرنګ ښکارم وګن تا ته ګوره او د زونډی ګل لور ته ګوره کښېنه مړه هغې نه دومره مه یېرېږه دا یو ملک زونډی ګل پکې چې شی دی الله دې خیر کړي ښه دا به راته ونه غواړې یاره لږه مشکله به شي څنګه به مشکله شي خو زه ته مې یاره ستا دپاره به دا په ځان واخلمه او ور به شم یاره غمجبې انډیوال دي خو ستا غوندې دي یار بس صرف ستا په ما دومره ګران یې که نه دومره ګران مړه څه درته ووایم صحیح ده بس ځه چې ځو راځه چې ځو ورشو له خیره ای لکه چټکي دا ولې مې سم چاپي کوه چې په سر مې درد دی ځوانه ته وایه مالک صاحب زه غواړم چې په دې کلي کې یو کلینیک جوړ کړم د خلکو د خدمت لپاره ای لکه چټکي ته پوه شه او دا ځوان پوه شه زما د روب داب کیسې ورته وکړه ګوره او که نه ولې نه ملک صاحب دا زموږ ملک چې دی که نه دا ډېر غټ سړی دی او دې ته دا ملکي د میراث نه پاتې ده ملک صاحب څوک بدې شي که نه هغه به الټه ځوړندوي سرچپه هسې خو زونډی ګل نوم نه دی مالک صاحب که دې نه خوښه زه دلته کلینیک نه جوړوم نه بچیا جوړ کا کلینیک جوړ کا د وطنوالو خدمت کې د ولس خدمت هم کې کلینیک جوړ کا کلینیک ولې نه جوړای ملک صاحب چې دی که نه دا ډېر ښه سړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب دی السلام علیکم ملک صاحب تو خیر جوړې ملک صاحب قسم په خدای که زه راغلی یم ولا که زه راغلی یم لکه غمجبې غم بنې نو ته نه راغلی نو ستا روح راغی دلته ملک صاحب دې په شا باندې راوړم
ستا بد څه راغی دروغ وایم لکه غم جبې اوس به مسله په غم اړې ظالمه په خپله دې راوستم اوس دې زینت تخلو غم جبې داسې کار مه کوه که نه ملک صاحب د هغې نه چې خبر شي که نه الټه دې ځړندی مړه تا د کینګ صاحب کیسې نه دي ملک صاحب په خدای به چې په تا بسې ما ته څه ونه ویه ملک صاحب دې راوستم دې تا ګورې دې راوستم ګوره لکه سرچپه دې ځوړندوم ګوره خیر ده ملک صاحب ما ته څه مه وایه که نه خیر ده دې راوستم دې راته ویلې راځه چې ځو ملک حجرې ته که په خپله راغلی یاستئ او که دې راوستي یاستئ اوس خو راغلی یاستئ که نه د ملک صاحب ځونډی ګل دیرې ته راغلی یاستئ د ملک صاحب ځونډی ګل کښېنئ راځئ کښېنئ ملک صاحب کینو کښېنئ خوانه وایه ځوانه څه ته راغلی یاستئ داسې چل د ملک صاحب نه ملک صاحب زه خو ستا لیدو ته راغلی یم ته خو په ما ډېر ګران یې زه خو ستا لیدو ته راغلی یم دا صحیح تا سره کار دی ګورې که نه ملک صاحب ډېر غټ نوم دی ګوره خلک پورته ورځي په غم دې واړولم تا سره به زه راکاږم وروسته سلام په ملک صاحب الټه ځړند دی غلی کښېنه ظالمه ته مې راوستې زه دې ډاډه هیلکه تاسو ما ته خبر هم کوئ که زه خپل منځ کې سره پسېږئ نه ملک صاحب زه خو څه ویل تا ته نه غواړم دا سړی څه ویل غواړي پوښتنه ترې وکړه ښه ځوانه څه ویل غواړي یاره ملک صاحب تا ته زه یو خبره کومه ستا دا خلک مینهوال دي په مزه کوه ستا دا خلک مینهوال دي په تا مین دي که نه زه ستا په لور مین یم او ډېرو زړه نه مینه ورسره کومه چې کله نه مې لیدلې ده که نه ملک صاحب چې سترګې پټې کړمه سره هله ښکاري نه او چې زه ډوډۍ ونه خورم نو خوړل کېږي نه بداسې دا زړه مې داسې ستا لور مې چې کله لیدلې هېڅ کار خوند نه راکوي دا ولې ملک صاحب د ملک صاحب د ځونډی ګل په لور او که نه ملک صاحب ځونډی ګل تا د خپلې کوارې ته دې کتلې دي ته د ملک صاحب ځونډی ګل په لور مینېږي خپلې کوارې ته دې وګوره مړه هره ورځ یې ګورم ملک صاحب شیشه ده او زه یم لکه جټکې دا سړی په دار کا خیر ده ملک صاحب پرېږده ته خیر ده ملک صاحب تا مور سره په دار کوم پرېږده مړه ملک صاحب کله دې چرګه په دار کړې ده دا هم تا غوندې ډزون دی روپۍ پکې ده نه شي په شرط پوره کولی ښه ته به د ملک زوم شي د ملک ځونډی ګل خو په یو شرط شرطونه ډېر مړه ستا هر شرط منمه بس خالي شرط وایه روپۍ به راوړي روپۍ یاره که غم جبې د کیک صاحب روبداب دې ولیدو که نه هر ځای کې چلیږي ګوره که یاره منم دي پیره منم دي بس کار وشو که د روپۍ په برته کوم ځای نه را پیدا کړو زه چې ځو ما ته ځو زه یاره ملک صاحب ستا ډېره مننه چې ستا غورې ځونډی ګل زوم خدای رڼا سخرې راکړو خدای پاک مړه کار وشو زه لاړو بس دا روپۍ ځئ ورک شئ ځئ ملک صاحب لکه کېنې چې اوس کوي کار وشو ملک بچې په صاحب کور کې اوس کار وشو ملک ځونډی ګل لورې I love you بیا غشان وایا بیا غشان وایا د ملک ځونډی ګل لورې ما ته جانان وایا ولې به جانان درته نه وایي د غمجبې کار دې ولې داسې در سره تللی و وله ته را دې ولې غاړه راکړه تا کار غونډ وکړو مه مې وهه مړ دې کړم مه مې وهه تا خو د کیک صاحب روبداب خراب کو ملک صاحب مخکې تا زما روبداب خراب کو وی او د ملک صاحب لور خو زما شوه هسې اوس دا روپۍ غمه به ورته چېرته وکړم زه چې زما دا روپۍ غمه ورته وکړم یا غشان وایا ما ته جانان وایا اوس به دې ملک صاحب ته دا روپۍ چېرته پیدا کومه مړه په لټولو خو مې ځان ستړی کړو کوم ماشوم یې هم نه راوړي چې راپټی کړم ترې او اوس به دا څنګه چل کېږي یا خدایه پاکه تا ډېر نظامونه او قدرتونه جوړ کړي دي او روپۍ رحم په موږ هم وکړه چې دا د ملک صاحب لور زما شي ډېر را باندې ګرانه ده یا الله یو روپۍ راکړي یا الله دا بس ما یې وغوښته یو 15 راکړه د ملک لور زما شوه ملک صاحب درلمه دا 15 ګل ظالم څوک خو نشته تر دې خوا ظالمه دا 15 ګل
راځه ملک صاحب څلور مې در باندې در واوښتې ظالمه زر زر کوه څوک یې وینې دي پټې نه کړي راله ټول کار به خراب کړي زه ملک صاحب خوا ته ځان رسوه زونډې ګل ملکه دراله به لور دې را دې خوا کوه یاره چې خوراک نه پیدا کېږي دا دنداسه خو وهه که نه دا غاښونه خلک پاکوه که نه بیخي د خیرن کړي دي ګوګله ته چېرته تا به زه دومره خفه شوم او سره ښکارې نه ګوګله پڼ مې را پیدا کړی دی ته ماله ته پیدا شي لږ سر چوکې چېرته روپۍ پیدا شي او الله ما ته د هغې نه بغیر 500 روپۍ راکړې څوک یې وینې دي ته ولږه دا سترګې پټې کړم زه خو یې نه وینم ما زه به هم نه ویني لکه دا څه شی دی دا کومه بلا ده که غمجبې دا ته یې مولې که دې لاره کې څه شی ولاړ دی او غمجبې کار وشولل دا څه دی ملک صاحب روپۍ غوښته او روپۍ پیدا شوه دا څه راځه چې ځو بله واوره بله هغه ته یې وسه خو خدای 500 راکړې 4 روپۍ د پاسه 2 روپۍ به پکې ماته راکړې کار شوی نه دی 2 روپۍ به پکې ماله راکړې دا 2 روپۍ به زه خوړه نه ورکومه زه خو د یار یم که نه ما به خپل واده کې غواړې راځه راځه غواړ خو ډېر وریجې به نه خورو ګوره بچي به مې حساب کتاب وي او زما بچونه به خلک هېرېږي او بل کار به نه دا خلک به دا د کوم زامن دي او دا به صرف دا وي زما کار وشو راځه ملک صاحب سږ کال خو د دې ځمکو حاصل هم ښه دی که نه او هغه بره سر کې بره پټي ونې نه دي هغه مې هلته هغه سړي سره خبره کړې ده هغه به هم د نږدې وخت کې خرڅ شي که نه نو داسې کار دی که نه هغه نه دی هغه کینګ هغه درته ښیم ها زما غوندې الاپو یاره ملک صاحب که نه یاره خدای چې کانې که نه خدای چې خلکو ته نه معلوم یو ما ته معلوم وي که نه خو زه چاته غږ نه کوم السلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب دی ملک صاحب لور به دې ښه نغده راکړې کویدل مویدل به پکې لږ دی ګوره به چې څنګه مې روپۍ درکړې همداسې به لور هم راکړې ښه او به چې ډایرکټ واده وکړم او کور ته یې بوځم به سم او که نه ملک صاحب تا چې روپۍ یادې کړې وې دا واله روپۍ یاره ملک صاحب نیټه میټه به نه ږدي بس تا ما سره خبره کړې روپۍ مې راوړې او لور به دې په چټ پټ کې را دې خوا کې یاره ټچکي دا ټول د ستا کارونه دي ستا دو ته دې د پیسو نه ویلي پیسې راوړلې توره ته پیسې وګورم که د خالد عثمانونه دې وړي که چاته چې پیسې هم راوړي پکې څلور به اضافه هم راوړي ایلکه ملک صاحب چې نغدې دې ولیدلې څنګه په خندا شوې او بله څلور مې د پاس هم د راوړي دا به مې ښه په کلاره راکړي خو دا لور دې را دې خوا کوه اوس دا روپۍ دغه روپۍ خوند دغه روپۍ دغه یوه روپۍ او زما لور کوي نو خو چې تا ویلې یو روپۍ راوړه لور مې ویسه وای ملک صاحب مه کوه لور دې راکړه دا څه کې وایي دا نه غواړم لور وای ودرېږه